عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بیودل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرناستو او زمون نپاسید بالاخانی توقت ویزم ورپسی لارا وی نبی علیہ السلام فوراً پسجدہ پریوتو او پروتی پسجدہ پروتی تمرا اگدہ سجدے اکڑا چیز اویا ریدم ماوی خدای مکا روح تے تلے دے جو دیر ساتو شو پا سجدہ پروت دے دیر ساتو شو پا سجدہ پروت دے خدای مکا روح مبارک تلاڑا وقتا چل دے نوی زر دیر پریشان شو پس مکا پریوتم اورتا گورم چو خدای سجلو شو پس مکا پریوتم دیکھ رسول اللہ مبارک سر اچت کو مادی عبدالرحمن سجل دے بلی پس مکا پریوتے مائی سیب تاسو سجدہ کی پریوتے اور دیر زیادہ مگدکڑا نو زه ویریدم پریشانه شوم چې خدای مکه روح مبارک دې نه تللی نو ځکه پریشانۍ سره دته ټیټ شوم په ځمکه او دته مې وکتل وی عبدالرحمن ابن عوف جبریل علیه السلام راغی جبریل علیه السلام راغی ما ته وی الله را لېږلی او ته دته ووایه چې څوک په تا یو ځل درود شریف ووایي زه به هغه باندې 10 ځله درود ویم لس رحمت باورکو لس گناہ برجو لس مرتبی بوچتو لس مصیبتون بلرکو ماوی فوراً پریوتم دا خدای پسجدہ شکر میں ادا کجی شکر خدایا دومرلوی مرتبہ دیوالا راکلا زمان درود شریف تا دومرلوی مرتبہ ورکلا نو دا اللہ دا نعمت شکریہ باندے پروتو ما دا پسجدہ جزا پریوتم شکر گزار بندہ دا خدای خواه دے نا شکر دا خدای بدیش نا شکری تا شینا دے شکر دا سوک در سر لکھے کلموں کی در مرگا پوری بچوں تا موسیعتوں کا دما سر یوزر خکڑی دی ادشتو دا سر وخے کے قسم دا اللہ پزاد دما والد صاحب دے خدای پاکو میں ما تے یوزر یو قصہ اکلا وی یو وقت کے دمو بابا جی نا جوڑو مولانا شہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ او یو سړی ما سره د دې اسېزو کندي د دې کندي یو سړی چې مړ دی ځامنې موس مړ دی هغه وخت سره موږ سره یو ښېګړه کړې والد صاحب مې دا ما ته بچی سړی ما ته خو د هغه بچي م راته وخوړ ما ته بچی زه تر ننه پورې د هغه قدر کوم د هغې عزت کوم د هغې احترام کوم او چې رانږدې شي ځان ته یې راته غاړه باسم چې یو وخت کې زما پلار سره د ښېګړه کړې وه ما دې بچې که جم دی وي او د ده نوسي و نو ده سره به ښېګړه کوي او قدر به یې کوي دا حقیقت دی خدای پاک په خپله ان الله شاکر علیم الله په خپله وایي زه قدردار یم الله وایي چې ما طرف ته څوک توجه ورکړي زه د هغه قدر کوم زما په نوم څوک یو 10 روپۍ ورکړي زه د هغه قدر کوم ځان کې تم دا صفت پیدا کړه قدر وکړه اعملوا آل داود الشکر وقلیل من عبادی الشکور اعملوا آل داود الشکر اے دا داود علیہ السلام بچو شکر ادا کے شکر ادا کے شکر او بیا اللہ سوئی وقلیل من عبادی الشکور زما بندگانوں کے شکر گزار دیر کم دی لے جات کم مونږ جو اوس کو پکار دا چې موږ اوبو سره څه وایو الحمدلله دا شکر شو دا جبې شکر او ولې اوس کلی په خولې وایه الحمدلله جامې دې واچولې الحمدلله ډوډۍ دې وخوړه الحمدلله نو ته وایې دا پټینۍ خبره او جی الله وایي لئن شکرتم لازیدنکم که زما شکر دی ادا که دا نعمت دله نور هم زیاتو دا اوبه به دله خدای راولي دا ډوډۍ به دله خدای بندۍ نه زیاتوي به دا جامه به خدای کمی نه زیاتوي به او چې بچی دې وشو نوسې دې وشو او ته وایې الحمدلله دا نوسان وسي بچي به دله خدای زیاتوي کمی به نه ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که زما ناشکري وکړله نو بیا ګورې زما د عذاب نه سخت شی بل نشته دنیا کې دا نعمت به درنه واله او آخرت کې به هم پې درته سزا درکړو شکر ډېر نعمتي شی کله چې الله پاک شیطان را ذلیله که که نه
او آدم علیہ السلام تے سجدہ نکلو ذلیل دنیا تک دسویلو اللہ تے مقامہ ادرے دو تا اللہ مقابلی تا ادرے دو او سوئی فَمِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین اللہ زخود برباد کلم تدی آدم فسجدہ نکولو از برباد کلم خودی تبستا لارکی کینم تا تبین پریدم دی جوئی اہدنا الصراط المستقیم او پکم لارت تالا در رسیتا لارکی بہتا کینم نبی پریدم در منس کی بہتا لارکی کینم نبی پریدم او کمون دراشی پا میانس کے بہت پدالار کی کہنم حج بولا خرابو زبر کے مال کم ہے دس کے پچولا روڑا او کور کوئی اکلا پدالار کے بہت کہنم او زبر بولو ریاکاری بولا لکے پیدا کم خود طالب نظر رسی روجہ بدی نیسی زبر پدالار کی کہنم نبی پریدم ماتا کمالا خیر دے اسم نشتری او چی نیسی ما نو غیبتون او چغلے او خراب خورے باندے بنیسی او باغیب ماتی خود طالب پد عبادت ندر رسی فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ پنے غلار بوتا کینم ہوتا تبین پریدم لگا دیتا دشمن والار دیو طالب تن پرید تاسپتال تریو دینا دی پریدی ثم لآتین بیا بسکم مخینا بمرازم عن ایمانهم خی طرفنا گس طرفنا شان ارد طرفنا و پدز حملہ کوما او سبو سر کوما ثم لا تجد اکثرهم شاکرین شکر گزارے تبے نپریدم شیطان جب خدای سر مقابلہ کئی نو سوئی ارتا ولا تجد اکثرهم شاکرین ولا تجد اکثرهم شاکرین کہ لگرانا شکر گزار پادی شبی با و اکثر بستا شکر نہ دا گئی ڈوڑے ورکے دی با الحمدللہ دتا نوئی یہ روم بتے نوئی بچی با ورکے دیوی دا مڑا دا خوما وعدہ کردی دے خدا میرا خامقا بچی کے دن مال با ورکے نمڑا دا خوما تجارت کردی دے علاقہ تجارت دیو کا تجارت عقل چا در کر لاس پہ چا در کردی دا گاٹا چا در کردی دیر خلق تجارتو نکی و تاوان کے لگیا دی دیر خلق دیالی کی تاوان کے لگیا دی شکر ادا کے شکر لاکسر دی خلق کو دویم امتاو سمر تنخواہ گانے ہیں پینزیش ذرو دیر ذرو سلویخ ذرو شپیت ذرا دیو یو کستن خواهد شل ذرو پینزیش ذرا نکم نیشتا او گزارا پکے نکی دو دنیا نن لگیا جی گرانی شوا او جی آغا شے گران شو او جی داک شے گران شو او دا خوش پہ جی سکی او دا ٹکسو ندی او دا بجلی دا او دا گیس دے او دا گرانی شوا بندہ شکر دینا دے ادا کرے نو گرانی کے گی با شکر دینا دے ادا کرے تالا خدای بجلیم در کردی و تالا خدای عرص در کردی دی و تا شکر نده دا کردی تالا خدای مال و دولت هم در کو تالا خدای شکر تا دانا کو ٹنگے گا میں ٹنگے گا وقت دا خلا وڑا خبر ہے جنور بلا سکی دا وڑا خبر ہے دا ایمان نخلاص نشے دا وڑا خبر ہے دا چه قبر کی وجہ سر سکی دا وڑا خبر ہے چه خیرت کی وجہ سر سکی نمائیو لطیفہ میں سڑی پلار روانو بس سڑی پیشوی انزلا پیشوی لامبولا دو دے لکا دا پیشو لاسوک لامبائی کم وقتم لبشی دا سکے آخی زمانا زما پیشو دستا پیسو چمرینو کپان با پیتا چاہے کذا با پیسو دا اخبر کار کوا زما پیشو دا چمرین مردشی ناغم بی چوا استا پیشو دا لکا خمرین مرید مدام باوان پیشو گان سور دا لامبائی زمیش پل کار کوا چه واپس را گئے پیشو ملاوا وی ما دتا نوی جدا میں لامبا املا بشی ما دتا نوی زما دیونا من املا شوا بے وقوفا پا لامبولو ند املا شوی خو چه دا لامبولو نپس میں نچونولا نو پا آغی املا شوا دا پا نچونولو املا شوی پا لامبولو ند املا شوی نو دا لامبول دی خدای دا پاک خیر کی چی نچونای کو چی بیا پا نسو جوڑی گی شکر منگا دا نکا شکر نو دا دا خدای قهرون و غضبونا و مختلف شکل کرا روان دی دا بیماری پا شکل کی بامرازی دا گرانے پا شکل کی بامرازی دا اسپتالونو پا شکل کی بامرازی دا مقدمو پا شکل کی بامرازی
د بچو د ښځې د پریشانو په شکل کې به هم راځي او کور کې دننه به مشکلات دي په هغې به هم راځي دا د الله عذابونه دي په مختلفو شکلونو کې به موږ را روان څوک کور کې غریب د ښځې سره روان ښځه د خاوند سره روان پلار مور د بچو سره روان بچی د پلار مور سره روان ګاونډي نه په اور کې ولاړ رشتہ دار د رشتہ دار نه په اور کې ولاړ او څوک هسپتالونو کې پراته یو مریض راولي او بل رسئ څوک په مقدمو سر څوک په دشمنو سر دا د الله د طرف نه د عذاب قسمونه دي چې زموږ په سر را روان دي ولې ولا تجد اکثرهم شاکرین الله وایي دی پریدم نه سلک بستا شکر ادا کوي باقي بستا شکر نه ادا کوي شکر گزار به پکې ونه مني شکر د خدای ادا کوي شکر نو زه وایم چې دا خلک 100 او 150 او 40 تنخواه لري او په دې کې خپه دي یاره جي بس ګراني ده یاره جي بیلونه دي یاره جي ټماټر ګران شو یاره جي اوړه ګران شو یاره جی سینجی گرانه شوا یاره جی تیل گران شو سوکو قرضداری پکی گردی دکاندار نپا یکم دویم پٹیگی بیا او زمان دا مولیانو سونا تنخار دا قاریانو سونا تنخار پتشتا درتا 3000 سالور در 3 سالور یعنی ابل روز دا یو مولانا سیب دی دلکی مروت سنوم دیلکا دارا مولانا محمد انور سیب امنه دا قومی اسمبلی ممبر دی او دا قومی اسمبلی پا پلور تقریر کرده دی وی دما او شیخ الحدیث دی وی دما 6,000 روپے پا مدرسہ کے تنخواه دا شیخ الحدیث 6,000 تنخواه او دا قاری سے چا 2,000 او دا چا 3,000 دا چا 4 او 15,000 نو ما دا یو سڑی وی دا میاشتے میں نا دا گھنٹے میاشتې نه اندر ولې څوک ورکوي تنخواه ده نو خبر مې دې پورې کوله 4,000 6,000 زمونږ د قاري صاحب حافظ صاحب او د مدرسې د استاد تنخواه یعنې بله ورځ په مرداب کې ماته یو سړی وی یو ډېر ښکلی عالم و لوی عالم و د مدرسې محتمم دی وی د شورا میټینګ و نو موږ وی چې ستا څومره تنخواه ده وی چې پرېږدی یاره نو ملګرو نه هم تپوس وکړو وی د 6,000 تنخواه ده موږ وی دا خو ډېره لږه ده درته زیاته و بې نه به دې ګزاره کېږي نو په مینت او په زور مو له تنخواه 10,000 کړه 10,000 نو 4,000 15,000 زمونږ د مدرسې د قاري صاحب او د امام صاحب تنخواه ده او ایرونو نه قرضدارې دی نه پې د چا پور شته او په دغه 4,000 کې عمرو لمځي او حجونو له هم خدای بولي دا ولې دا شکر ګزار دی شکر ادا کوي شکر ادا کریں ارسم خیر کے جناب رب العالمین فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم زمان شکر ادا کا زبدر زیاد کرشی ولئن کفرتم او که زمان ناشکری موکرلا فإن عذابی لشدید دیا زمان عذاب تطیق شبید خپکے کم اللہ ہوئی بیا او اللہ دے مونگ نخپا نشی بیا خبر خطری ترسی شکر ادا کیا شکر گزار بجوڑے حضرونو 3 قسم شکر شو یو به د الله شکر مونږ ادا کوو په زړه کې به مونږ دا احساس پیدا کوو چې دا سړي دا د الله له طرف دی هلکه ټیک ویم که غلطه ویم دا زمونږ د ایمان سره تعلق لري دا احساس په پړه کې راولي دا جذبه په پړه کې پیدا کړي چې دا څه دي په ما زما که سترګې دی او که روغ صحت دی او که هر څه دي دا د الله د طرف نه دي او دویم د ژبې شکر د ژبې شکر کم دی الحمدلله دې سره خوله بلده کې چې کور ته ننوځي وی الحمدلله قدم اخلي وی الحمدلله په ارن وړی چې خوري وی الحمدلله الله ټول صفتونه ستا دا نعمت چې تا راکړه الله دا ستا دی بچی ته دې وکتل وی الحمدلله کور ته ننوتې خوشحاله شوې وی الحمدلله اوبه دې وڅښلې وی الحمدلله پرې نه ستړی کېږي نه پرې در نفیس دي رب ذوالجلال به پرې خوشحاله شي او یو دا عمل شکر دا قلی چې دا ما د رسول الله مبارک ذکر درته وکړو حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیہ السلام به د شپې لمونځ کو نو دومره اوږد لمونځ به یې وکړو چې دا خپې به یې وپړسېدې حتی تورمت قدمه
وفي روایت حتی تفطرت قدماه دا شپې به وشلې دي د دومره قیام او د اوږد ولاړې د وجې نه. نو ما ورته یو ځل وویل چې د الله رسوله دومره محنت کې د شپې منځونه کې او دومره اوږد او جړل به ولجوفه عزیز کعزیز المرجل د دې سینې نه به داسې غرار خطر لکه کټوۍ نه چې غرار خېږي. نو تا ته قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تا ته مخکې وروسته هر څه معاف دي، نو ته بیا دومره تکلیف ولې تېری شپې مبارکې دې وپړسېږي سینې نه دې جړا قرار راځي. وی هر څه معاف کړي دی الله. وی فافلا اکون عبدا شکورا، چې خدای دونه مهرباني وکړه نو د خدای شکر گزار بنده ولې جوړ نه شو؟ دا شکریه شو د رب العالمین کړه، د الله شکر گزار بنده ولې جوړ نه شو؟ نو د مارونو شکر په خوله بم کې الحمدلله سره، شکر په عمل بم کې منځو کا سجده وکړه الله ته، شکر دې لږې موکړه د احساس او جذبه پیدا کړه چې هر څه د الله د طرف نه دي، نن غواړي رښتې شي. د شکر فایده بله څه ده؟ یو ناشنا فایده درته ویم چې څوک شکر ګزار دی د خدای د عذاب نه به بچي. د قرآن آیت بله ته ځان خبره برته نه کوم، بله به د خدای عذاب نه راځي. چې مسلمان دی او بیا شکر گزار دی د خدای عذاب به نه راځي. قرآن شریف کې الله فرمایي ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان الله شاکرا علیما. الله وی که تا ایمان وروړو مسلمان شوې او بیا د ما شکر دی ادا کړه، وایي ستا په عذاب څه کوم؟ دا خو چې ته ناشکره شوې عذاب به درکوم، دا خو که ته کافر شوې نو عذاب به درکوم. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، که تاسو شکر د ما ادا کوو په ما ایمان راوړو. وکان الله شاکرا علیما، الله وایي زه ستا نه ګورې خبرېږم چې ته الحمدلله وایې، زما پړه کې شکر ادا کوې زه خبرېږم، او ستا د دې شکر قدر ما سره شته، بیا زه هم شاکر یم، ما سره هم قدر شته، نو ته هم زما د نعمتونو قدر وکړه که نه. نو چې څوک شکر ادا کوي د خدای عذاب به پرې نه راځي، د خدای عذاب دا به باندې دا به نه راځي، او چې شکر نه ادا کوي د خدای عذاب به پرې راځي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل مکې په خوا کې یوه علاقه ده زجنان ورته، په دوات سره دوه جنان، هلته لوی لښکر ورسره دی، وزیران خپل ملګري ورسره دي، او په دې علاقه تېرېده. چې تېرېده بس لښکر ته یې وایي صبر وکړئ ودرېږي. ودرېده، یو غونډۍ او په غونډۍ باندې وخته، او داسې د خپل ګریوان یې ونیوه او ځان ته یې مخ کړئ، ای عمر یاد دې شي، عمر یاد دې شي. اوس خلک وایي خدای دا څه وایي، ځان سره خبرې کوي. عمر یاد دې شي دا ځای، دا هغه ځای عمره چې تا پکې اوښان څرول، دا هغه ځای عمره، دا هغه ځای چې ستا سپلی نه وي، بیزار دی نو خپې پته به دې سرمنې ټوکړه واچوله نو ګرځېدې به. عمره دا هغه ځای چې ټوپی دې نه وه، یو څادر به یې دا نتو کړو او بره به دې څادر نو دقسې به دې اوږې ښکارېدې، خېټه شا به دې ښکارېده نه. یاد دې شو عمره دا هغه ځای دی چې لوګې تندې او پکې ته ګرځېدې، دلته به دې اوښان څرول، او چې د شپې به دې اوښان پورته بوتل او ځان ته لګیا دي. نو خطاب زما پلار و، نو خطاب به راته وی ای عمره تا نه به څه سړی جوړېږي، تا نه به څه جوړېږي، تا له د اوښانو سرولو چل نه راځي، د اوښانو سرولو چل نه درځي، په هغې نه پوهېږې. نور خلک څاروي نار بودي نو شپې ماړه راولي، او ته نار بودي نارې راولې. ای عمره ته د اوښانو په سرولو نه پوهېږې نو تا نه به جوړېږي څه، ته به څه شی جوړېږې؟ عمره یاد دې دي د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېدې، جامه نه وه، سپلی نه وه، اوږې تږې به دلته په دې دشت و بیابان لګیا وي، اوښان به دې سرول. عمره دا اوس کیسې دي چې دا لښکر د نه مخکې وروسته روان دی، او بادشاهي درته میلاو ده، او د رسول الله مبارک خلیفه. عمره دا ستا کمال نه دی، دا د الله فضل دی، او د رسول الله مبارک برکت دی. ګورې عمره غافله نه شې، عمره غرور ځان کې پیدا نه کې، دې ستا څه دي، دا د الله فضل او د رسول الله مبارک برکت. زما وروڼو که عبادت هم کې که نه عبادت، او دا خدای فضل ټکې درته لرې کړي، نو د عبادت هم نه قبلېږي. عبادت به کې دا به نه وی او ما خو مونځ وکړو،
ما خو حجونه وکړل او د جنت مرغی شوم. والله که د خدای حساب کتاب د سره شروع شو چې د خدای پاک د یوې ورځې د نعمت حساب کتاب هم ونه کړی شي. دا خو موږ غاوره یو، موږ خو په دې تمه یو چې د بس خدای رحیم باچا دی ما به بخي. رسول الله مبارک اوزل او فرمایل من حوسب عذب، که چا سره حساب کتاب شروع شو غرق او تباه شو، غرق او تباه. نو عائشہ بی بی ډېره هوښیاره وه، هغه ورته وایي د الله رسوله ولې خدای پاک قرآن شریف کې نه دي فرمایلی فسوف یحاسب حسابا یسیرا چې خلکو سره به آسان حساب کېږي. نو چې احسان کېږي خو غر کېدل نه شو که نه. وی عایشې ذلک العرض ولکن من نوقش هلک. عایشې دا خو د خدای ګزاره ده، دا خو ورته الله وایي ای بنده هغه نعمت مې درکړه، هغه مې درکړه، در باندې مې در پیش کړه، هغه مې درکړه، ځه ما وبخلې ځه رحم به در باندې. ولکن من نوقش هلکه، که پوره حساب کتاب د سره شروع شو لکه دو شریکوال چې یو بل سره کوي، قسم په خدای غر کې بیا زه به خدای ته څه ښیم ځه. که ما ته الله وایي چې بنده ما مسلماني در کړې وه، مسلمان ملک کې مې پیدا کړې وې، د مسلمان مور پلار مې پیدا کړې وې، روغې سترګې لاسونه خپې در کړې وې، تا څه کړي دي؟ زه به څه ویم ځه. زه به مونځ ښیم، هغه مونځ چې موږ به یې د دنیا حساب کتاب کوو. زه به روجې ښیم چې هغه د غیبت او د دروغو ډکې دي. زه به حج ښیم چې د ریاکارونه ډک دی. زه به زکات ښیم چې هغه به بل احسان کوم، هغه ګونډي والا غنم ورکوم او کېږي ډېر او پوډینې ورکوم. زه به څه ښیم؟ مونځ به ښیم. دا مونږ څه مونځ دی؟ الله له به څوک جواب ورکړي راشه مسیح حساب وکړه. ورې یو مثال در کوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بنی اسرائیل کی یو سړی یو جزیرے طرف ډېر عابد و عبادت گزارو. زمون امت کے رهبانیت منع دی. دلته به سړی ښځه کوي، بچي به راوړي، واده به کوي. او په بني اسرائیلو کې رهبانیت جایز و، هغې به ښځه ډېرو خلک به هغې به ښځې نه کولې، بچي به یې نه راوړل. بس لار غارونو کې پراتو جونګړو کې د الله عبادت پې کو. دکې هغه رهبانیت و، دې لار یو جزیرې ته هلته د الله عبادت شروع او داسې عبادت کوي چې شپه ورځ لګیا دی، خپلې سجدې کوي، الله ته منځونه کوي او د ورځې روژې نیسي، یو شان لګیا دی. او الله نه سوال وکړ چې خدایا به زما د خوراک څښاک انتظام وکړي. جبلی جزیره کې زسته عبادت کول غواړم، الله په خپل بدل وکړ په هغه جزیره کې د خوږو اوبو یو چینه والا پیدا کړه. حالانکه جزیرې نه ګیر چاپېره خو سمندر دریاب اوبه ترخې دي، د خوږو اوبو چینه پیدا کړه او یو د انارو بوټی والا زرغون کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د به د انارو د بوټي نه انار شوکاو او بیا خوړه په هغې خپله ګزاره کوله او یو اوبه به یې راغېشتې هغه به یې څښلې. دا رهبانیات چې دي، رهبانیت والا هغه زمانه کې وو، نو دوی به خیر معمولي خوراک خوړ، انارو بوټي نه انار شوکوي، په هغې خپله گزاره کوي او بس کې الله پاک وله عمر څونه ورکړ؟ 1500 کاله عمر خدای پاک ورکړ، 500 سال عمرونه زیات، 1500 کاله د خدای داسې عبادت وکړ. مور راوړي بچي به داسې عبادت په دغه زمانه کې اوس به یې څوک وکړي چې د ورځې روژه ده او د شپې او د ورځې مونځونه دي. د الله نه یو سوال وکړ، وی خدای یو دعا مې قبوله کړه. بنده څه وی چې کله ما نه څه وباسې سجده کې رانه وباسه چې زه تا ته په سجده پرېوځم او ما نه څه ودي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بنده چې په سجده پروت دی دې وخت کې الله ته ډېر نږدې وي او دونه هوښیار دی چې قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي، نو چې زه د سجدې نه سر اوچت کړم او تاله در روان شم او چې په سجده رانه څه وباسې الله دا وجود به محفوظ وساته چې دا ماران لغمانان میږي او حشراتونه خوري او قیامت پورې محفوظ دي چې زه خلک شپېلې وي او زه سر اوچت کړم د سجدې نه او تاله در روان شم. حضور پاک مبارک فرمایي الله هغه دعا قبوله کړي. په سجده پرېوته، الله دې سر وویسته او په هغه جزیره کې اوس د هغه وجود اوس هم محفوظ پروت دی.
الله د مخلوق نه پناه کړی دی محفوظ. او چې قیامت پر ورځ خلق پاسي د قبرونو نه دی ورسټي نه سر اوچت کړي رب العالمین ته روان شي. نو چې کله ساته وتا د سجدې په وخت کې نو الله ذات ته مخامخ کړ. الله ودی بندا زما په خپل فضل او بخلو جنت ته ځه، ما په خپل فضل او بخلو جنت ته ځه. اوس د دړه کې دې په خپل غوږ نشي کولی، په خپل کشف نشي کولی. الله مخکې لګي تیر شو چې الله په خپل فضل نه بخل دا دې سو وې. ما هو 1500 کاله دا دړه شین کړی دی، دروازې مې روجي نیولې دي او دروازې د شپې مې عبادت کړي. ما هو غټه قرباني ورکړې ده، ښځه مې نه ده کړې، بچي مې نه دي راوړې، قوم مې پرېښی دی او 1500 کاله مې داسې عبادت وکړ چې د ریا نه هم پاک دی. چالي دې مې غم خادي مې هم نه ده کړې، چا پوښتنې نه هم لیپتلې، وخت مې نه دی ضایع کړی. بی ریا 1500 کاله عبادت په جزیره کې هر څه مې تا لپاره قربان کړ. نو الله ته ما په خپل بدل بخې. دا ټیک دی چې خپل بدل ستا دی او ما هم پکې 1500 کاله ډغرې والې دي، اولې پکې الله یاد کړی وکړه. داسې به دې ویلي چې تا 1500 کاله عبادت وکړه، ما هم بدل وکړه، یو ورځ عبادت خو به دې را یاد کړو. نو خدای ته ما هغه عبادت دی پکې را یاد نه کړ، ته چې بدل په ما کې په بل چا ولې نه کې. خدا ما خواري کړی ده کنه دې اړه کې راځي. الله علیم بذات الصدور، پسینو خبردار چې دې باندې خبر دوه سره الله خبر پروردگار فرشتو ته دې بوله د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودروي. الله دې مسعد چې بوته د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودرو، چې وی درو د هوا یو چپراله او د وجود ګرمه هوا د دوزخ دا وجود اوچ کلاس شو. یا خدای تګی شو، الله شابه ګرمي مو شو، تګی شو خدایا. یو غیبی سړی سره په لاس کې وبدي هغه او تر مخامخ کړي، چې مخامخ یې دور منډه کړي، هغه دې چته کړي، دور ټوپ هغه دې دورې مجته کړي. دی ویا د خدای بنده تند مرما لګي او براکا او دوی دا دنیا نه د آخرت دی، دا دنیا نه چې خیرات دی وولس کړي، دا آخرت دې ته په بدل ورکې او دا بدل به ورکې او ما سره سړي پیسې ما سره خونی ته د آخرت ته راغلی. وی داسې شی د نه غواړم چې د سره شته، الله خدای ته وګوره چې شته چې درکړم. اوبه را تندې مړ شوم، ګرمي مې وشوه. وی د دې یو جام اوبو قیمت 1500 کاله عبادت دی. که د سره یو راکولی شي خو چې درکړم، که نه راکې نو خپل کار کوه. ګوروس یو سړی دی او هغه یو پکې اخلي او پکې د 2000 دی او هغه تا دی په 4000 خرڅوم، په 10000 خرڅوم، علی والا کنالی مال دا ریټ. او ته وی دا یو جام وو قیمت 500 سال عبادت که ورکې او باخلم ستا خوخه دا او کنه اخلم ستا خوخه دا. دی وی شکر او باسه چې 1500 دی یاد کړ، که یو میاشت زیات کړی وی هغه ما سره نو دا خوشتا علالم تند مړ شوما او برا کواله 500 سال عبادت او وی ولا ورته ویس کړي او 1500 کال عبادت پکې ورکړ. الله فرشتو دې دا سره مخامخ کې یو مخامخ شو. ای بنده ما خو په خپل بدل بخلې وي او تا خبر حساب کتاب شروع کړه چې مام د عمل کړی دی، نو دا عمل را میدان ته شو. د یو جام په خپل د 500 کالو د عبادت جوړ کړه، موږ په زور در باندې نه خرڅ کړي. راوړه سو جامه بلیس کری دی دا یو جام په عوض کې 1500 عبادت راوړه کار او هغه خشتانات چې به دې خوړل دا هغې عوض کې م راوړه کړ. او چې هغه روغ سترګې مې در کړې وي، روغ لاسونو خپې او روغه ژبه، که دا مې شل پیدا کړې وي، ړون ګوډ مې پیدا کړی وي، نو تا به په لارو کوڅو کې سوالونه کول، زما عبادت دې نه شو کولی، نه دې شو کولی، دا خو ما په اندامونو روغ پیدا کړې. او دا هلکې چې مې دله مینه واچوله د عبادت، که دا مینه مې نه واچولې تا بیا څه کولی شو. راو شاب عبادت حساب کتاب کوم، ولیکن من نوقش حالک حضور پاک فرمائیں چې پورا حساب کتاب شو، پورا د ټکی او د پیسې دمړي، نو سړی بیا د خدای مقابله کې فیل راځي، بیا کامیابی دی نشي. شابه راوړ ما سره حساب کتاب را میدان ته شي. شابه
کما در سترګې نه وی راکړې، ما غوږونه روغ نه وی درکړې، ما شل پیدا کړې وي، په فټبال به توقېدې او سوالونه به دې کول. الله معافي غواړم خدایا، معافي غواړم، دا واقعي ستا فضل. زمرونو عمل به کوو، دا نه چې نه به کوو، خو الله به په عمل خوشحاله شي، خپل فضل به وکړي. او که عمل مې ونه کړ نو خفه به وي، نو بیا ګورې خپل فضل نه کوي. دا به نه وی چې لکه په فضل شوې نو مونځ سره کوم، نو په دې مونځ د وجې نه به خدای فضل کوي، د دې روژې د وجې به خدای فضل کوي، د دې صدقې د وجې به رب العالمین فضل کوي. زمارونو د الله د نعمت شکر به ادا کوو، په دې الله پاک خوشحالېږي، په دې د رب العالمین هغه د انسان نه ډېر زیات خوشحالېږي. او مونږ ته په قرآن شریف کې اعلان کړی دی بل الله فاعبد وکن من الشاکرین. اے بندہ زم عبادت وکړه، بل الله فاعبد، خاص د الله عبادت وکړه، خاص د الله پاک عبادت وکړه چې زه درنه خوشحاله شم، چې خپل فضل در باندې وکړم. وکن من الشاکرین، شکر گزار وکړې ځان داخل کړه چې شکر دې ادا کړه، د خپل کرم در باندې کوم او خپل فضل در باندې کوم. نو زمارونو شکر د الله به مونږ ادا کوو، په یو یو ګړی به د خدای شکر ادا کوو، په یو یو منټ به د الله شکر ادا کوو. ښځې ته به وایو شکر ادا کا، او چې کور ته شي یو سې او ښه درې شکر ادا نه کړې، غوسه درځي که نه درځي؟ ځکه نو څه وایه، تا ولې جامې یوړې، تا ولې شی یوړه، او هغه درته بیا وروستو وایي ای سړیه مړه تا نه خو ما چې تا خر وضو نه لیدله. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی دوزخ کې مې ښځې ډېرې ولیدلې، دوزخ ښځې ډېرې. نو صحابه دې تپوس کوي وی ما یا رسول الله، وی دا ښځې دوزخ ته په څه وجه ډېرې دي؟ وی یکفرن ناشکري کوي. وی دا الله وی نه د خاوند یکفرن العشیر، د خاوند ناشکره دي. نو بیا فرمایي 1400 کاله مخکې وی لو احسنت الی احداهن الدهر، که یوې ښځې سره دې ټول عمر ښېګړې وکړې که نه، ټول عمر، او ثم رأت منک شیئا، دومره پوټې غوندې غلطي دنه ولیدله، څه وایي ما رأیت منک خیرا قط، ای سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چې د خیر نه دي لیدلي. ناشکر. نو سړی وایي چې ښه مضبوط ده، کټ د بازو په شانې او کوتک وی، او د دې دا مازدیګر وی، او مې راکېښودې چې د سپېره لور دا کور کې چې اوسېږي پلار دې جوړ کړی، دا سهار ماښام چې چرګان خورې او ډکېږي دا دې پلار راوړي، او دا قیمتي جوړې چې در راوړمه دا دې پلار راوړي دي، او دا سوکې والا کېړی چې په لاره روان او دا ټقار ته وباسې دا دې پلار راوړي دي، دا چا راوړي؟ او چې ناجوړه شي موټر در راولم په منډه دې ځلومه، دا دې پلار را موټر را لېږي، دا غم خادی کې پیسې چې لګې دا دې پلار درکوي. نو ناشکره دي، ناشکري به نه کوي، شکر به ادا کوي. ناشکره ښځه د خدای بدي شي، د خاوند به بدي نه شي. او خاوند به هم ګورې تاسو هم جغجغه شوې، د خاوند به هم ګورې د ښځې شکر کوي، قدر به کوي، اوله ډوډۍ پخوي، هغه وله د میلمه خدمت کوي، اوله جامین دي، اوله کور جارو کوي، اوله د کور حفاظت کوي، هغه وله بچي لوبوي، اوله د بچو غول متیادي ایندي، دی به هم د ښځې شکریا ادا کوي. یو لاس نه خو څپېړه نه خېږي که چې ښځه د ده خدمت وکړي، دی به شکر ادا کوي. ته ګوره ښځه به سبا نوره پهلواني کوي، ښه به تکړه شي، او چې دیم ورته اخوا دېخوا کوي، ډوډۍ وله راوړي او ښه وله راوړي او دې پوزه ته راوکړي دا دې څه پخ کړي دي، نو کمبخته زهر به درته پکې په لوړځو واچوي، زهر به درته پکې واچوي، بیخ به درته وباسي. ما ته یو سړی وایي یاره وایي زموږ رزق کې برکت نشته، غوړي ډېر زر خلاصي، چینې زر خلاصي، اوړه زر خلاصېږي، په سروړه په سبار څه خلاصي، غوړي زر خلاصېږي. هلکه مې واده دې کړی او چې بچي مې لیکل مې ښځې سره جنګ جګړه خو نه راځي، یاره چې کله کله خو راځي. مې ګوره رښتیا ماته وایم، غوسې موسې خو نه کې، یاره چې بس کله کله فقار راشي نو کنځل منځل وال ټکول خو کو مې راځه که بره مې چې څوک ښځې سره دا جنګې رزق کې بې برکت نی،
خلاصې نه شو ویل یې څه مطلب نو مې چې تیل ته ووهې ادله غریبه ډوډۍ پخېږي چای پخېږي او ته ورته کنځل کې او پلار ورته یادې او کنځې او وهې نو چې ته د کوره بار وځې نو چیني راوالي په لښتي کې ور واچي ښځې ما خو بل دلی راوړو نو دا لږ شربتونه یې بچي څکي څه هغه یې توی کړي نو غوړي دله په لښتي کې ور واړی نو وړه دله سوالګري له پچی ډکه ورکوي ښځې ما خو بل دلی غوړي راوړو ټیم مې راوړی یم سړیه دا مېلمانه لږ راځي دا خو هغه غوړي نه دا خو الوزي دا خو الوزي دا مرغۍ ده دا مرغۍ ده چې الوزي که دا ټپوس دی چې الوزي دا خو والوته او چې سهار له روانې او دفتر ته ځې نو لستوڼې به دې شلېدلي لستوڼې به دې شلېدلي ملګري وایي هلکه لستوڼې دې شلېدلي اوهو چې دا پس بس کې به یې څه دي نه نه جي نه کور ته راشي ښځې دا ولې یاره دې سري ګرمه شوې وه ای دله قصدن شی دی هر چا سره پنجه خو ښځې سره نه پنجه ښځې سره نه پنجه والله چې په شرمونه دې وشرموي